د نړیوال ټلویزیون خوږو لیدونکو، نن درته په دې هکله یو رپورټ لرو چې وایي ولې تاریخي لیکونه په زښته ګرانه بیا پلورل کیږي. تاریخي لیکونه د خپل ځانګړي حیثیت، د تاریخي کلتوري پانګونې د وړتیاو یو شمېر نورو دلیلونو د عمله په زښته ډېره لوړه بیا پلورل کیږي. د یوه تاریخي لیک بیا د هغه په ارزښت، د لیکوال په شهرت، د محتوا په اهمیت او د لیک په حالت پورې اړه لري. ځینې کسان د تاریخ سره د لیوالتیا د عمله تاریخي لیکونه د ځانګړو او ارزښتناکو اثارو په توګه رانیسي او ساتي. خو د ځینو نورو کسانو دپاره تاریخي لیکونه احساساتي او شخصي ارزښت لري چې د هغوی د کورنۍ، هیواد او یا سیمې د تاریخ استازیتوب کوي. لاندې په نړۍ کې تر ټولو زښت ګران بیا 5 پلورل سوي لیکونه دي. یو د بریتانوي ساینسپوه فرانس کریګ هغه په لاس لیکل سوي لیک دی چې پکښې د ډي ان اے یا د ډي اکسي رایبونیوکلیک اسید 2 ګونې کړۍ ښودل سوي و. دا کړۍ په نړۍ کې تر ټولو نورو لیکونو په جګه بیا پلورل سوي لیک دی. نوموړي لیک د 1953 زیږدیز کال د مارچ پر 19 نیټه په یوه لیلام کې په 5 ملیونه لاو 300 ډالرو په بیا وپلورل سو. دویم د متحده ایالتونو د ولسمشر د جورج واشنګټن د 1980 زیږدیز کال لیک دی چې په لاس لیکل سوي لیک و او نوموړي پکښې د خپل وراره بشرود واشنګټن څخه د متحده ایالاتو د نوي اساسي قانون د منلو غوښتنه کړې وه. نوموړي لیک هم په 5.3 ملیونه ډالرو پلورل سو. دریم د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل تر مخه د نړۍ د نامتو ساینسپوه البرټ انشټاین لخوا په 1930 زیږدیز کال کې په یوه لیک کې د متحده ایالتونو د هغه وخت ولسمشر فرانکلین ډي روزویلټ ته خبرداری ورکړی و چې د نازي جرمني لخوا د ایټم بم د جوړولو څېړنې په بریالیتوب سره پای ته د رسیدلو په حال کې د هغه لیک په 3.9 میلیونه ډالرو پلورل سو. د نوموړي لیک وروسته فرانکلین ډي روزویلټ د ایټم بم د جوړولو دپاره د مین هاټن د پروژې د پیلولو امر ورکړ او د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د متحده ایالتونو لخوا د جاپان پر ضد د 2 اټومي بمونو د کارولو د عمله 214 جاپانیان وژل سول. پنځم د نړۍ د نامتو ساینسپوه البرټ انشټاین د 1954 کال لیکو چې الماني فیلسوف ایرک ګوټکین ته لیکل سوی او د خدای د لیک په نامه مشهور و. دا لیک هم په 2018 زیږدیز کال کې په 2.9 ملیونه ډالرو پلورل سو. نوموړي لیک چې په الماني ژبه په لاس لیکل سوی و، البرټ انشټاین پکې د مذهب په هکله شک څرګند کړی او لیکلي و چې د خدای کلمه زما دپاره د انساني کمزورتیاو د بیان او محصول پرته بل څه نه ده. نو خوږو لیدونکو اوریدونکو، که دا لنډ رپورټ مو د ای په غږ کې چې زما غږ د خوښ شوی وي، نو ځئ چې پښتو ژبه ژر تر ژره د نړۍ د نورو ژبو سیاله کو او د یا مصنوعي ځیرکتیا ډګر ته یې ننباسو. او ستاسو برخه په دې لړ کې د نړیوال ټلویزیون چلونکو ته ډیره درنه ده. خو ایله یو څو ثانیې درنه غواړو، نو بس همدا اوس مو لایک او خوښ کړئ او د سبسکرایب تڼۍ راکاږئ او سبسکرایب مو کړئ. مننه او کور مو ودان.